تیر سبق کې مونږه د تیزم دوه اقسام ذکر کړو. یو مذهبي تیزم چې ریلیجیس تیزم یې ورته وي، او یو غیر مذهبي تیزم چې ایر ریلیجیس تیزم، یا دویم نوم فلسفیانه تیزم فلاسفیکل تیزم یې ورته وي. نن به ذکر کوو د مذهبي تیزم اقسام. نو دا خبره اولا یاد وساتئ چې مذهبي تیزم ته دوه اقسام لري، یعنی مذهبي تیزم په دوه قسمه باندې دی. یو ته ویل کېږي ابراهیمي تیزم او یو ته ویل کېږي غیر ابراهیمي تیزم. یا دا مذهبي تیزم په دې انداز کې تقسیمولی کېږي چې یو دی ابراهیمی مذاهب او دویم دی غیر ابراهیمی مذاهب. ابراهیمی مذاهب یا ابراهیمی تیزم ویل کېږي هغه مذهبي نظام ته یا هغه مذاهبو ته چې هغې خپل تعلیمات او خپل نسبت حضرت ابراهیم علیه السلام طرف ته کوي. لکه مثلا عیسائیت سو، یهودیت سو، اسلام سو. او دیتا یو بل نوم آسمانی مذاهب هم ویلی شي. او غیر ابراهیمی تیزم یا غیر ابراهیمی مذاهب دا هغه مذهبي نظام دی یا هغه مذاهب دی چې د خپل نسبت حضرت ابراهیم علیه السلام طرف ته نه کوي. لکه دی کې هندومت سو، بتمت سو وغیره دغه چې کوم مذاهب دي نو دا په غیر ابراهیمی مذاهبو کې یا غیر ابراهیمی تیزم کې راځي. بیا دا ابراهیمی مذاهب دا په دوه قسمه باندې دي. یو ته ویل کېږي سامی مذاهب او یو ته ویل کېږي غیر سامی مذاهب. سامی مذاهب چې دا د تاریخ او د جغرافیې په اعتبار سره د مشرق وسطا په خطه باندې چې کوم مذاهب پاتې شوي دي او هغې سامی زبان سره ته او یا سامی چې کوم ژبه ده نو دی ویله دې ته ویل کېږي سامی مذاهب. یعنی هغه مذاهب چې هغه د خطې په اعتبار سره د تاریخ په اعتبار سره د مشرق وسطا په خطه باندې پاتې شوي او د زبان په اعتبار سره هغه سوي سامی زبان والوي نو دې ته سامی مذاهب وایي د ابراهیمي دغه کې. لکه دې کې بیا د اسلام راځي، یهودیت راځي او دغه سانته کې مسیحیت یعنی عیسائیت. خو عیسائیت یاد ساتي چې ابتدایي مرحله کې، یعنی کله چې عیسائیت په ابتدایي مرتبه کې و، په ابتدایي مرحله کې و، نو هغه وخت کې دا په سامی مذاهبو کې شمار کیږي. بیا چې کله دې کې تحریفات وشو او دا خور شو عیسائیت، مثلا مغرب ته لاړې، تاریخ کې به بیا موږ ووایو، او دې خور شو نو بیا عیسائیت په غیر سامی مذاهبو کې راځي. نو ګوره سامی مذاهب دغه کې اسلام، یهودیت او ابتدا د عیسائیت راځي. او غیر سامی چې هغه عمومي طور د یورپ په خطه باندې کم پاتې شوي مذاهب دي نو دغه ته ویل کېږي غیر سامی مذاهب. یعنی د خطې په اعتبار سره، د ځای په اعتبار سره دا په یورپ کې مخې ته تللي دي او په هغې باندې خپل وخت تیر کړی دی نو دې ته ویل کېږي غیر سامی مذاهب. یا دې ته دویم نوم یورپي مذاهب وایي، دویم نوم ورته یورپي مذاهب ویل کېږي. لکه دې کې ابتدا د عیسائیت وروسته وخت کې چې کوم عیسائیت او د کلیسا او دغه چې کوم امورو نو دا بیا په غیر سامی کې راځي. نو ګوره تا په دوه خبرې به ذکر کې. اول نمبر منګه د تیزم دوه اقسام ذکر کړو، یو مذهبي تیزم، یو غیر مذهبي تیزم. غیر مذهبي تیزم تماوي فلاسفیکل تیزم هم ویل کېږي. نو هغه یو طرف ته کېږدئ،
منګه شروع وکړله د مذهبي تیزم. مذهبي تیزم منګه وی چې اولا په دوه قسمه دی، یو ابراهیمی تیزم دی، یو غیر ابراهیمی تیزم دی. بیا منګه وی چې د ابراهیمی تیزم ته ابراهیمی مذاهب هم وایي او د غیر ابراهیمی تیزم ته غیر ابراهیمی مذاهب هم وایي. بیا منګه وی چې دا ابراهیمی مذاهب چې کوم دي نو دا په دوه قسمه باندې دي. یو چې کوم دي نو سامی مذاهب دي او یو دی غیر سامی مذاهب، یو دی غیر سامی هغه مذاهبو. دا یو طرف چې هغه لاړې. دویم نمبر راشه واپس چې غیر ابراهیمی مذاهب. ابراهیمی مذاهب خود دوه قسمه، سامی او غیر سامی. غیر ابراهیمی مذاهب هم په دوه قسمه باندې دي. یو دی هندوستانی مذاهب، هندوستانی مذاهب یعنی دا هغه مذاهب دي چې دا د بر صغیر هند شو یا چې کوم جنوب ایشیا ده، نو په دې علاقه او په دې خطه چې کوم مذاهب پاتې شوي دي نو هغې ته ویل کېږي هندوستانی مذاهب. لکه په هغې کې چې کوم دی نو د ویدک فلسفه شوله یا داسې دا نور د هندوستان په خطه پاتې کړی شوي مذاهب دي ته هندوستانی مذاهب وایي او دا په غیر ابراهیمي مذاهبو کې راځي. هندویزم شو یا بودیزم شو یا سیک مت شو دا په هندوستانی مذاهبو کې راځي. یو د شرق ایشیایي مذاهب یعنی هغه مذاهب چې هغه د چین، جاپان، کوریا او په دغه خطو باندې څه شوي دي پاتې شوي دي او ژوند یې کړی دی او مخې ته تګ یې کړی دی، نو دا په شرق ایشیایي مذاهبو کې هغه راځي. په دې کې مثلا دا زین مکاتبی فکر شو یا طاومت شو وغیره دغه چې کوم مذاهب دي نو دې ته غیر ابراهیمی مذاهبو کې شرق ایشیایي مذاهب وایي. نو خلاصه بیا اوره. اول نمبر تیزم په دوه قسمه، یو د مذهبي تیزم، یو د فلسفي تیزم. بیا مذهبي تیزم په دوه قسمه، ابراهیمی غیر ابراهیمی. بیا ابراهیمی په دوه قسمه، سامی او غیر سامی. او دغه شانته کې غیر ابراهیمی هم په دوه قسمه باندې، یو د هندوستانی او یو د شرقي ایشیایي. دا د تیزم چې کوم مذهبي شاخو داغي مختصر اقسام من ذکر کړل. فلسفیکل تیزم څه ته ویل کېږي؟ نو موږ ویلو چې هغه نظریه چې هغې د دې کائنات لپاره یو حقیقت مني، یو اصل مني، لیکن د هغه اصل د دې کائنات سره څه تعلق په صورت ته عبادت کې، په صورت ته بندګۍ کې دا نه مني، بلکې هغه وایي چې د هغه په دې کائنات کې داسې څه مداخلت نشته. نو دې ته ویل کېږي فلسفیکل تیزم. د فلسفیکل تیزم عمومي طور 15 اقسام ذکر کېږي. 15 اقسام د فلسفیکل تیزم ذکر کیږي. پاغي کې یو د مونیزم دی، یو د فولی تیزم دی، یو د فین تیزم دی، یو د فینان تیزم او بل چې کوم دی نو ډوالېزم دی. یعنی مونیزم، ډوالېزم، فین تیزم او فینان تیزم او دغه شانته کې فولی تیزم. دا 15 اقسام دي. نو ان شاء الله دا بیا پر روان دغه باندې ذکر کوو. دا بل کتاب به وایو د عبارت اول وایا.